السلام علیکم. زه انجینر محمد آغا مبارز یم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل به سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن به کېکاږئ. موږ نن ورځ د تانجان د قانون په ثبوت باندې کار کوو. مخکې له دې چې د تانجان قانون ثبوت کړو، لومړی د تانجان قانون دلته لیکم. موږ لیکلی دی. د تانجان قانون داسې دی چې د ا زوله جمع د بي زوله پر ا زوله منفي بي زوله مساوي کېږي تانجان د ا زاویه جمع بي زاویه پر 2 تقسیم پر تانجان د ا زاویه منفي بي زاویه پر 2. دغه قانون د تانجان قانون دی. د معکوس هم څنګه دی؟ سم دی. یعنی که چېرته دا مساوات سرچپه کړي بیا هم د تانجان قانون بالکل صحت لري. همدارنګه دا قانون د ا او سي زولې لپاره په دې ډول دی او همدارنګه د معکوس چې دی دا هم سم دی. همدارنګه که موږ وغواړو د تانجان قانون د بي او سي زولې لپاره په لاس راوړو نو تانجان قانون د بي او سي زولې لپاره په دې ډول دی چې د معکوس هم سم دی. ګرانو لیدونکو، تاسو کولی شئ دا زولې مخکې وروسته کوي. معنا که چېرته داسې ولیکئ چې د سي او ا زولې لپاره نو تاسو داسې ولیکئ چې سي جمع ا پر سي منفي ا. دلته به صرف د سي زاویه مخکې شي. سي زاویه جمع ا زاویه پر د سي زاویه منفي ا زاویه سره. دې ته وایي د تانجان قانون. په اصل کې دغه قانون چې دی د هغه مسایلو لپاره دی کوم مسایل چې سین قانون او د کوسین قانون حل نه کړي. که چېرته داسې مسایل په مثلث کې رامنځته شو چې د سین او کوسین د قانون په مرسته موږ نشو کولی هغه حل کړو، نو موږ کولی شو د تانجان قانون په مرسته باندې دا حل کړو. راځو د دې د ثبوت لپاره. کله چې غواړو دغه قانون ثبوت کړو، موږ راځو د ثبوت لپاره د دغه رابطو څخه یوه رابطه انتخابوو. فر مثال دغه رابطه موږ غواړو ثبوت کړو. د دې رابطې د ثبوت لپاره به راشئ د سین قانون به ولیکئ. د سین قانون مساوي دی سین ا زاویه پر ا زوله، دا مساوي دی سین د بي زاویه پر بي زوله او دا مساوي دی د سین د سي زاویه پر سي زولې سره. دا د سین قانون دی. دا د سین قانون موږ کولی شو معکوس هم ولیکو. معنا د معکوس هم سم دی. څنګه؟ داسې ولیکم چې ا پر سین ا زاویه مساوي دی بي پر سین بي زاویه او دا مساوي دی د سی پر سین د سی زاویه سره. ګرانو لیدونکو، د دې رابطې نه هم ثبوتېږي، خو د دې رابطې نه که چېرته ورته دا موږ معکوس کړو بیا ډېر اسانه ثبوتېږي. زه دغه رابطه مساوي له ډي یو ثابت عدد سره به نیسم. دا موږ سره یو عدد دی، ثابت عدد. ښه، دا موږ سره یو عدد دی. اوس راځو دې خبرې ته چې څنګه دا ټول نسبت یا دا ټول مساواتونه مساوي دي د چا سره؟ د ډي سره. د دې لپاره یو مفهوم پکار دی. ګوره ا چې موږ ته راکوي نو دا به یو عدد راکوي او ا به موږ سره غټ ا چې کوم دی دا به موږ سره یوه زاویه وي. که چېرته موږ د هغه زاویې سین واخلو نو هغه زاویې سین به موږ سره عدد وي او کله چې عدد په موږ په عدد باندې تقسیم کړو نو د تقسیم حاصل به حتما یو عدد وي چې هر څو دی موږ ورته ډي ویو. همدارنګه بي به موږ سره یوه زوله ده چې د زولې اوږدوالی به موږ سره یو عدد وي. بي یوه زاویه ده چې موږ یې ساین واخلو نو ساین به یې موږ سره یو عدد وي چې عدد په عدد تقسیم کړو موږ سره به یو عدد په لاس راځي چې هغه ته موږ ویو ډي. اوس راځو دا هر یو کسر مساوي له ډي سره دی. دا جدا جدا مساوي له ډي سره فرض کوم. داسې لیکم چې ا پر سین د ا زاویه دا مساوي دی د ډي سره. که چېرته دا رابطه باندې لږ عملي اجرا کړم او د ا قیمت پیدا کړم نو ا به ما سره مساوي شي ډي ضربې سین د ا زاویه. دې رابطې ته وایم اوله رابطه. همدارنګه موږ غواړو د ا او بي زولې لپاره دا ثبوت کړو نو راځم دغه کسر راخلم لیکم چې بي پر سین د بي زاویه دا مساوي له ډي سره دی. دا مساوي کېږي دې ځای نه که زه د بي قیمت پیدا کړم بي به مساوي شي ځکه دا یو مخرج لري طرفین ضربې وسطین ډي ضربې سین د بي زاویه. دته به ووایم دویمه رابطه. اوس که چیرې د اول او دویمه رابطه طرف په طرف سره زه جمع کړم نو داسې به ولیکم چې ا
جمع بی مساوي کیږي डी ضربي سین د A زاویه جمع डी ضربي سین د B زاویه. که دا لږه ساده کم نو داسې به ولیکم چې A جمع B دا مساوي کیږي دواړو کې چې D مشترک واخلم دلته به پاتې شي سین د A زاویه جمع D ضربي وبخئ ډیم پکې مشترک اخیستی دلته موږ سره شي سین د B زاویه دته وایمه دریمه رابطه. اوس راځم همدا حواله او دویمه رابطه طرف په طرف یو د بل نه تفریقوم نو داسې به ولیکم چې A منفي B مساوي کیږي D ضربي سین د A زاویه منفي D ضربي سین د B زاویه. که دا لږه ساده کم داسې ولیکم چې A منفي B مساوي کیږي D به مشترک واخلم سین د A زاویه منفي سین د B زاویه دته به ووایمه څلورمه رابطه. اوس دغه رابطې او دې رابطې نه استفاده کوو. که دلته وګورو A جمع B پر A منفي B یو نسبت په لاس راغلی نو پس موږ به هم همداسې یو نسبت په لاس راوړو. معنا ده چې موږ به دا د A جمع B قیمت به راواخلو په A منفي B په قیمت باندې به تقسیم کړو. یعنې داسې به ولیکم چې A جمع B پر A منفي B دا به مساوي شي د A جمع B قیمت طرف په طرف هم چې یو بل باندې تقسیم کړه نو دا به ولیکمه د A جمع B په ځای به ولیکمه چې D ضرب سین د A زاویه جمع سین د B زاویه تقسیم A منفي B قیمت ته D ضرب سین A منفي سین B D ضرب سین A زاویه جمع سین د وبخئ دا سین منفي دا منفي دی منفي سین د B زاویه سره. اوس مونږ پوهیږو چې دا D د دې D سره اختصاریږي خو راځو د پخواني مثلثات نه استفاده کوو. پخواني مثلثات کې په تیرو درسونو کې داسې یوه رابطه موجوده وه چې سین د A جمع B سین د A جمع سین د B زاویه. کله چې تاسو حاصل جمع د دوو زاویو سینونو حاصل جمع په حاصل ضرب بدلوئ نو دا رابطه وه چې دا مساوي وه د دوه ضربې سین د A زاویه جمع B زاویه پر دوه ضربې کوسین د A زاویه منفي B زاویه پر دوه. د دوو زاویو د سینونو د جمع حاصل چې په حاصل ضرب بدلو دا رابطه وجود لري. همدارنګه که چیرته د دوی حاصل تفریق یعنی سین د A زاویه منفي سین د B زاویه دا مساوي د دوه کوسین د A زاویه جمع B زاویه پر دوه ضرب سین د A زاویه منفي B زاویه پر دوه. دا رابطه په لسم صنف په ریاضي کې دا رابطه ثبوت شوې ده. اوس راځو د همدغې دوو رابطو نه په استفادې چې موږ یې د پخوا نه یاد لرو هغه ده دغه رابطې دي. دا رابطو کې د سین A جمع سین B قیمت چې دا دی او د سین A منفي سین B قیمت چې دا دی دا راخلم په دغه مساوات کې وضع کوم. یعنې داسې به ولیکم چې A زوله جمع B زوله تقسیم پر A زوله منفي B زوله مساوي کیږي د سین A جمع سین B نور نه لیکم د هغه په ځای د خپل قیمت لیکم دوه سین د A زاویه جمع B زاویه پر دوه ضرب کوسین د A زاویه منفي B زاویه پر دوه. همدارنګه په مخرج کې موږ لرو سین د A زاویه منفي سین د B زاویه د دې رابطې د دغې قیمت لیکم د دې قیمت موږ سره شته دی دا دی دوه کوسین د A زاویه جمع B زاویه پر دوه ضرب سین د A زاویه منفي B زاویه پر دوه. اوس چې کله موږ دا قیمت گذاري وکړله دلته پوهیږو چې دا دوه د دې دوه سره اختصاریږي. همدارنګه یو بل A جمع B پر A منفي B دا مساوي کیږي. تاسو وګورئ په دې صورت کې
حاصل ضرب دی. معنا ساین د کوساین سره ضرب شوی. زه دا هر یو جدا جدا داسې لیږلی شم چې ساین د ا زاویه جمع بي زاویه پر 2 په مخرج کې هم حاصل ضرب دی. دغه یو برخه داسې لیکم چې کوساین د ا زاویه جمع بي زاویه پر 2 ضرب کوساین د ا زاویه منفي بي زاویه پر 2 تقسیم پر ساین د ا زاویه منفي بي زاویه پر 2. اوس که چېرته د دې دواړو کسرونه صورت د صورت سره ضرب شي دا صورت په لاس راکوي، که دا دواړه مخرجونه سره ضرب شي دا مخرج په لاس راکوي. معنا دا صورت او مخرج موږ تجزیه کړو. اوس راځم لیکم چې ا زولا جمع بي زولا تقسیم پر ا زولا منفي بي زولا دا مساوي کیږي. ساین پر کوساین دواړه زاویه سره مساوي دي. ساین پر کوساین موږ پوهیږو چې دا مساوي دی د تانجان د ا جمع بي پر 2 سره ضرب کوساین د ا منفي بي پر 2 پر ساین د ا منفي بي پر 2 دواړه زاویه سره مساوي دي. ساین پر کوساین به موږ سره شي کو تانجان د ا منفي بي پر 2 سره. اوس تقریبا موږ د دې فرمول ثبوت ته رسیدلی خو هلته ګورو یو کسر دی او په کسر کې په صورت او مخرج دواړو کې تانجانونه دي. نو راځم د پخواني مثلثات نه استفاده کوم. په پخواني مثلثات کې موږ داسې یو رابطې لرودلې. داسې رابطه وه چې تانجان د ایکس یوه زاویې دا مساوي دی د یو پر کو تانجان د ایکس. همدارنګه داسې یو رابطه هم لرودله چې کو تانجان د ایکس د زاویې دا مساوي دی د یو پر تانجان د ایکس. اوس راځو ګورو دلته کو تانجان دی. دې لپاره چې دا کو تانجان له منځه ویسمه د دې کو تانجان په ځای باندې د خپل قیمت لیکم. نو په دې ځای کې به ولیکم اوس به راشم وبلیکم چې ا زاویه ا زولا جمع بي زولا پر ا زولا منفي بي زولا مساوي کیږي تانجان د ا جمع بي پر 2 بخپل ولیکم تانجان د ا جمع بي پر 2 ضرب د کو تانجان په ځای باندې به ولیکم د کو تانجان یو پر تانجان ته ایکس. معنا که کو تانجان ته ا منفي بي پر 2 وي نو دا مساوي دی د یو پر تانجان ته ا منفي بي. معنا داسې کولی شم ولیکم چې یو پر تانجان ته ا منفي بي پر 2 دا د کو تانجان قیمت مې دلته وضع کړ. اوس ګورو دا هم یو مخرج لري نو صورت په صورت کې ضرب او مخرج په مخرج کې نو ولیکم چې ا جمع بي پر ا منفي بي مساوي کیږي. دا چې یو مخرج لري دا صورت به په دې یو کې ضرب کو دا بشي تانجان ته ا جمع بي پر 2 دا یو مخرج لري په دې مخرج کې چې ضرب کو دا بشي تانجان ته ا منفي بي پر 2. دا هم د تانجان د قانون ثبوت د ا او بي زولې لپاره. ګرانو لیدونکو که چېرته تاسو غواړئ دا د ا او سي زولې لپاره ثبوت کوئ پس دغه ځای کې رابطه که غواړئ د ا او سي زولې لپاره ثبوت کړئ نو ساین ا او د ساین سي نه استفاده وکړه. که غواړئ د ساین د بي او سي زولې لپاره ثبوت کړئ نو د ساین بي پر بي او ساین سي پر سي لپاره ثبوت کړه. دا رابطونه کار واخله. او که چېرته غواړئ د ا او سي زولې لپاره ثبوت کړئ نو د ساین ا پر ساین سي سره. همدارنګه که چېرته تاسو دا زولې بدلول غواړئ فر مثال د بي جمع ا پر بي منفي ا لپاره نو بیا به تاسو اول دا د ساین د بي قیمت راواخلئ او بیا به د ساین د ا قیمت راواخلئ. ثبوت یې ډېر زیات اسانه دی او همدارنګه تاسو کولی شئ د دغې رابطې نه هم استفاده وکړئ. دا مساوي له ډي سره وضع کوئ. هېڅ خبره نشته په ثبوت کې هېڅ کوم فرق نه راځي. بالکل بیانا همدا شی ثبوتیږي خو په دې کې به عملیه د دې نه تر یو حده پورې د دې نه فرق به ولري. وروسته به دا رابطه په همدې ډول وي.